دا عید خپل ځان سره دوی خبرې راوړې دي او دا دوی خبرې زه تاسو خدمت کې هدیه کوم. یوه خبره خپل دامن کې عید فطر متدا پیش کا. د مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرمایش دي د عید ورځ یوم الجزاء دی. د انسان د اعمالو جزا او سزا قیامت په ورځ ملويږي، خو د روزې جزا او د دې انعام د عید په ورځ ملوي. اور یا علی د روزې څه جزا ده چې خصوصي طور باندې د مؤمنی روزادار ته ملويږي. توجه وکړئ، عجیب مطلب دی عزت مو. یو حدیث کې دی رب اکبر طرف نه اعلان دی. خالق فرمایي الصوم لی وانا اجزا به. ترجمه ته ډیر غور وکړو چونکه ذهني آمادګي منشته. ډیر روک روک پر خبره وکوم چې تاسو ته خبر انداز کې ورسي. الله فرمایي چې روزانه ماته نیولې ده، د دې روزې بدلا به زدي کوم. اے رب اکبر د روزې بدلا به ته ماته څه شي صورت کې راکې؟ آیا ته جنت ماته راکې؟ خالق اکبر ته نجات ماته راکې؟ تب خپل رحمت ماته حواله کړي، تب بخششونو نه ما سرفراز کړي، صبر کړي. اے رب اکبر خالق دو جہان فرمائی انا اجزی به، جنت خود دیر کوم، نجات خود دیر کوم، بخشش و رحمت و برکت هم دیر کوم، نور د څغاړي زخپل ځان هم درته دیر کوم. انا اجزی به زد آغا چاہیم تو چا ما پارا دیر شوئے زی روشا ساتنی زد گوئیم. دین اللہ یا خبر ما سر نیستا صدقہ سو خدمت کی ہدیہ کا. روشا دارو دی روشو قدر وکو. عید آد نا دے آد واپس پلٹنا ایو سفر باندے لاشے گا کلا واپس راځي دا د خلق انتظار کې ولاړ وي. سبحان الله. ته واپس راځي دا د خلق انتظار کې ولاړ وي. روزه نه واپس راځي کوم د عید منظر دا د دوا کسان د تا انتظار ولاړ وي. یو چیلونو نه خلاص شیطان درته انتظار کې ولاړ دی، یو رحمان درته ولاړ دی. اوس دا د تا خواهش دی چې د چا سره غړوځي دوبارہ شیطان سارا یارانہ شروع کروں کہ اس نبی تازہ اور عید پورید رحمان سارا یارانہ شروع کروں. اور در رحمان یارانی پھر عزت منو. امتحان خام خواشتا صرف سہولت نشتا. سہولتوں نام در رحمان یارانی اور مگری کیے کشتا. دا اللہ دوستی، دا اللہ مرگریتیے کے برکات نوشتا، رزق فراوان نوشتا، عزت جاویدان ہر ریو شاید خالق رحمان کو دوستی کشتا دے. وہ امتحان دا بعد نن دیورے زبان دے یو دا فلسطین دا مسلمانانو دا مومنانو امتحان دے، یو دا ماؤ دا امتحان دے. تو خیال میں دے عزت ماؤ وہ امتحان داتے سے وہ باندې د خپل بارود وریږي، وہ د خپل خاور خپل دین په نظر کوي. او د ماوله دا امتحان سره د مو امتحان داتے چې موږ دغه پاراسه کوو بیچانه خلکو پرانه موږ څکو. ستړي جمعه څو جملې پیش کوم ستړي کوم نه انشاءالله. خدایا سے سوال کوم ته عید ورځ دی رب اکبر تا سره ملاقات کی اولین شی زمود نواړو خالق اکبر مو بھی ایمان ما کی پروردگار دی لوی امتحان کی دی پر عاشق دور کے صد مولا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام فرمائش مطابق قد رقصنا بین اثنتین
उदसी दौरा ही की विलाड़ियों यो तरफ ता जन्नत दे बल तरफ ता जहन्नम यो तरफ ता मजलूम दे बल तरफ ता जालिम यो तरफ ता अमन दे सुकून दे ठिकाना दे आराम दे बल तरफ ता तकलीफ दे एहतिजाज दे गर्मी दे हर सोबत नद खालिक अकबर मुद हुसैन बलियार रहमान के तवज्जो हो को दोस्तों नजदीक मां अब्बास औकात फेसबुक पर बड़ा खबर है उड़े रहा है सारी इदा चाहे पोस्ट किकड़े और सनन बहारी और प्लार और सारी फलो वड़ो मशमानो बच्ची होता खतु बच्ची होता वो लब चूड़ियां खली बंगड़ी को वरता खली का अब यही सनन बच्ची होता बंगड़ी मा खलो मुसलमान हुक्मरानान होता बंगड़ी वाखलो माशाअल्लाह ती बेगैरत का तबके बंगड़ी वाखलो सुदता वास्ता दता जोर स्ता